زموږ د میاشت زموږ د سپوږمۍ څه فائدہ ده دا ولې الله تعالی جوړ کړی دا او د دې سپوږمۍ څه فائدې شته او کنه د انسانانو لپاره او کنه دا هسې تاویږي راتاویږي. نو زه درته وایم چې په کائنات کې الله تعالی څه هم جوړ کړي دي هغه الله تعالی د څه نه څه فائدې لپاره جوړ کړي دي. الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې دا هر څه موږ انسانانو ته تابع کړي دي د انسانانو د فائدې لپاره دي. نو دا میاشت چې دا دومره اهم ده د ځمکې باندې د ژوند تېرونکو لپاره چې تاسو ته دې اندازه نشم کولی. که تاسو ته د میاشت تصویران کتلې وي د نږدونه نو په میاشت باندې غټ غټ ګټان جوړ دي غټې غټې کندې پې جوړې دي یعنې دومره غټې غټې کندې هم پکې شته لکه کوې یعنې د کویانو غونته کندې په میاشت کې جوړې دي. دا کندې اخر ولې جوړې دي؟ نو ځکه تاسو دلته دا خبره وکړم چې میاشت په ځمکه باندې څومره انساني وجود دی څومره مخلوقات دي د هغوی ټول حفاظت کوي او هغه مشکل سپوږمۍ په ځان باندې تېر کړي خو ځمکه بچ کړي د هغې آفت نه. د خلا نه غټ غټ اسټروئید او میټروئید را روان دي یعنې غټ غټ کاڼي غټ غټ ګټان را روان دي او هغه ګټان چې دی هغه د میاشت سره ټکراو شي میاشت سره وجنګېږي میاشت ځان طرف ته راکاږي او هغې آفت نه ځمکه بچ کړي او هغه آفت میاشت په ځان باندې تېر کړي. نو ځکه په میاشت باندې په سپوږمۍ باندې دا دومره غټې غټې کندې پې جوړ دي. نو دا بیسیکلي دا سپوږمۍ حفاظت کوي زموږ د ځمکې او همدغه شان د دې بادها ډېرې زیاتې فایدې دي. دویمه فایده د دې دا ده چې زموږ په دنیا کې کوم سمندر دی دې سمندر ته هم دې سپوږمۍ ډېر غټ کار ورکړی دی. که چېرته دا سپوږمۍ نه وې دا سمندر به اوسه پورې په خشکۍ راغلی وې او دا څومره خشکي چې دا څومره انساني وجود چې دی په دنیا باندې دا ټول هر څه به ختم شوی وې که چېرته دا سپوږمۍ نه وې. نو هلته دا سپوږمۍ دا په سمندر کې چپې جوړې کړي او دا د سمندر نظام چې دی دا ټول سپوږمۍ کنټرول کړی دی. نو ځکه د اوبو په خشکۍ باندې نه راځي انسانان محفوظ دي حیوانات محفوظ دي د دغې سپوږمۍ په وجه باندې. هغې نه بعد دریم نمبر کې دې موسم ته هم ډېر کار ورکړی دی. دا موسم چې بدلېږي را بدلېږي دې شاته یو ډېر غټ راز چې دی هغه دا سپوږمۍ ده. نو الله چې دا د ځمکې حفاظت کوي د ځمکې چوکیدار دی د عربونو کالو راهیسې دا سپوږمۍ په فضا کې همدغه شان د ځمکې حفاظت کوي او د ځمکې حفاظت ذمه داري چې ده هغه دې ته الله تعالی ورکړې ده. نو یو پرې د هر ملګری سبحان الله او ماشاءالله لازمي ولیکي ولې چې دا د الله تعالی نظام دی. دې ته چې سړی سوچ وکړي نو انسان په خپله باندې پوه شي چې دا هر څه په خپله باندې نه دي جوړ ځمکه جوړه کړې ده الله تعالی بیا هغې ته یو محافظ هم ورکړی دی. همدغه شان ډېر هر څه دي چې هغې ته انسان وګوري نو زده کړه ترې کولی شي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ.